أنا دلتكي قبل شلوبار يوري أغتا غوندا وشوا دا قبل شلوبار دلو دي مايدون دي أمن ودي أماندو مخبروج مدروكي وكذا إعلانات دي متفقة طور دا سلام شوا دا فيديو بواسطة ترى زاد قوم شلوبار تمرا مشتبادي تمرا سواناندي بسم الله الرحمن الرحيم جسمرم دي مونغا دي فيسبوك دي لاري د سوشل میډیا لارې څومره ولسونه دي څومره ځوانان دي څومره د موږ د قبیله شلوبر مشرتابه ځوانان لیکوالان ادیبان یا ام پی ایس دي هغو ټولو ته دا خبرتیا او دا پیغام ورکوو د دغه قوم په واسطه سره چې نن دلته کې د قبیله شلوبر یوه لویه غټه غونډه وشوه او په دا غونډه کې متفقه طور پر دا فیصله وشوه چې سبو د اتوار په ورځ باندې په قبیله شلوبر کې دلته په دا کمرابود مارکیټ باندې یوه عظیم الشان د قوم غونډه به کېږي مختلفو موضوعاتو باندې خو تر ټولو مهم موضوع چې کوم دی تر ټولو مهمه خبره چې کومه ده دا د قبیله شلوبر د پیرو د میدان د امن و د امان دو په میدان کې په شلوبر قوم باندې ډېره زیاته باده ورځ راغلېدو چې که ته وګورې لکې دوی ونیوله همداشان ته ټنډې غر چې کوم دی دوی ونیولو همداشان ته په تیرو میدان کې خلک چې کوم دي ځوانان چې کوم دي بېدارکه کړل اغوا کړل همداشان ته په کلیو باندې قبضې وکړلې په ځمکو باندې قبضې وکړې نو د شلوبر خلک وال چې کوم دی دا ډېر زیات خراب دی د بدامنۍ په لحاظ سره او همداشان ته د خلکو د ورکېدو په لحاظ سره نو په هر لحاظ سره د قوم شلوبر حالات خراب دي نو دغه ویډیو په واسطه سره زه د قوم شلوبر چې څومره مشرتابه دي څومره ځوانان دي څومره علماء کرام دي د هرې پیشې سره څومره ولسونه دي هغو ته زه دا پیغام او دا خبرتیا ورکوم چې سبا په لاس باجې باندې کمرابود مارکیټ ته ټول ولسونه ځوان شرکت وکړو او ورسره دا چې کم خلک دي تاسو په خپلو جوماتونو کې باقاعده اعلانات وکړو سبا د قوم د روتاک دپاره چې خلک په ګڼ شمېر باندې راشي دا مکتب به چې کوم دا پیغام جاری کړو او دا زه د یو شي وضاحت پکې ضرور کوم چې دا نه سیاسي غونډه دا مسلکي غونډه دا صرف او صرف روایتي او قومي غونډه او د قوم مسایل چې دي قوم مصایب چې کوم دي د هغو د حل کېدلو لپاره یوه اجتماع کول دي نو لهذا دغه سیاسي خلک مذهبي خلک یا نور داسې مکتب فکر والا خلک دي چې هغه ته په بل هېڅ نظاره ونه کړو بغیر د دا نه چې کلمون دې ورته کېږي چې د شلوبر قوم کوز او پوس په مسایلو په مصیبتونو کې ډېر دی چې دغې لپاره یو طریقه کار جوړ کړو ډېره مننه